بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانی پس منظر اخو د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام چې کومه قربانی کړې و هغه قربانی الله پاک تر قیامت پورې په امت باندې واجب کړه چې صاحب استطاعتي هغه به دا قرباني کوي. دا یو تاریخ دی او مونږ ټولو ته پته ده، خو دا تاسو یو خبره مخکې وکړه چې په دې فتنې او فساد په دور کې دا یو فریضه ادا کول، سنت ابراهیمی ادا کول، دا یقیني د مسلمانانو یو ډېره خوش قسمتي ده، خوشبختی ده او د دوی یو جذبه ده چې په دغه جذبه باندې دوی د هغه ابراهیم علیه السلام هغه سنت او هغه یاد تازه ساتي. ګینې هغه کوم رکاوټ دی چې نشته. تاسو وګورئ دومره رکاوټونه مسلمانانو ته دی په نن زمانه کې چې خوشحالي خو سکه عبادت نشو کولی. اوس سخ کال دا فتنه راوچته شوه، مسلمانان تشویش کې واچول چې په میخه قرباني نه کیږي او په خوا کیږي او دا مسلې پیدا کړي. دا د خلک د قربانۍ نه متنفره کوي. اوس لږم زمانه مخکې دا یو خبره مو چې دا قرباني ولی مسلمانان کوي، که دا پیسې دوی راوالي دا خو یو سنت عمل دی، که دا پیسې دوی راوالي په دې ملک ډېر غریبانان دي، په دې دنیا کې ډېر غریب خلک دي چې هغه روټۍ پسې سرګردانه دي، د لوږې مري، هغه مري او بچي یې مري. دغسې خلک راځي چې د هغوی ژوند بچ کړو، دغه پیسې هغوی له ورکو او د هغوی ژوند محفوظ شي. ولې قرباني کوو؟ لکه زمونږ دا صوبه ده خیبر پښتونخوا، اوس په دې خیبر پښتونخوا کې به څومره ښه پیسو قربانۍ خلک کوي، یعنی کرونونه نه اربونه روپۍ. نو اربونه روپۍ که مونږ راواخلو او د دې صوبې په غریبانانو باندې تقسیم کو نو غریبي به ختم شي، دې صوبې نه به غریبي ختم شي. کومه غریبه طبقه چې دا به مالدار شي. نو بیا ولې داسې کار نه کوو؟ دا یو فتنه ده. اوس د الله حکم دی، زما د پیغمبر طریقه ده، زه چې په کوم دین ابراهیمی باندې ما د هغې یو سنت عمل دی، د هغې زمانې نه را روان دی. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د دې نه ډېر غریب خلک وو. مونږ خو سرمنې نه خورو، مونږ خو واښه نه خورو، هېڅوک لا د لوږې نه دي مړه شوي، نه مړې خېټې خلک مري. پیغمبر علیه السلام هغه غریبانانو غم نه کو او هغوی له دا پیسې نه ورکولې او دا قرباني یې کوله جذبې سره. او زه چې دی نو تکړه شم او زه غریبي ختموم. نو هسې وایم چې دا فتنې دي، دا راوچتېږي داسې او مونږ د عبادت نه منې کوي. خو الحمدلله ثم الحمدلله مسلمانان دغه د ابراهیم علیه السلام سنت او دغه د پیغمبر علیه السلام سنت دا ادا کوي، جذبې سره ادا کوي، شوق سره ادا کوي. یو سړی که څاروي واخلي او خلک ورته وایي دا ګران دی، هغه شکر وباسي، وایي زه پیسه مې په ښه ځای کې ولګېده، ښه ده چې ګران دی، 1,00,000 مې ګران اخیستی دی، خو دا خیر دی، یعنی خفه نی په هغه پیسو باندې، هغه مطمئني چې ما یو سنت عمل ادا که په دې باندې زما پیسې ولګېدې، خیر دی. الحمدلله مسلمانانو کې دا جذبه ده او دا جذبه به انشاءالله تر قیامته پورې وي. دا فتنې به یوه راوچتېږي، سخ کالی په میخه باندې قرباني کیږي او نه کیږي، او کال له به د دې نه بله فتنه راوچتېږي. دا فتنې به خود ختمیږي، رڼا چې راشي بلف چې ولګي چې څومره تیاري وي ختمې شي. انشاءالله حق به وي، باطل به ختمیږي انشاءالله. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو پروګرام اورئ صراط مستقیم. راځو یو وړې شان د میت او د مینه په سبب انشاءالله تاسو سره حاضرېږو چې